افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره د ولسمشر غني نوې تګلاره څه ده او څنګه یې عملي کوي ویډیو را سره تر پایه وګورئ په خپله به پوه شئ ګرانو او زړه ته رانږدې مینوالو یو ځلې بیا مو په سلامونو هرکلی کوم د افغانستان ولسمشري زمانۍ وایي ولسمشر محمد اشرف غني سولې ته د رسیدو په مخه یوه اومدهیزه تګلاره جوړه کړې په دې تګلاره کې له امریکا غوښتل شوي چې له دې هېواده له وتو وروسته له ترهګرۍ سره د مبارزې چوکاټ جوړ کړي په دې تګلاره کې دغه راز له طالبانو د اوربند او د پاکستان لخوا د ترهګرو ډلو د روزنې د بندولو غوښتنه هم شوې ده ارګ د سولې تګلارې جزئیات په داسې حال کې په ډاګه کړل چې ټاکل شوې وه نن د سولې په اړه د چین مرکز بیجینګ کې یوه غونډه جوړه شي خو د نامعلومو دلایلو له مخې وځنډېده د محمد اشرف غني لخوا د سولې په جوړه شوې تګلاره کې له امریکا غوښتل شوي چې له افغانستان د خپل ځواکونو د وتلو او له هغې وروسته دغلته د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې لپاره پلان جوړ کړي ولسمشر د دغې تګلارې په دویمه ماده کې له طالبانو غوښتي چې د سولې له خبرو مخکې دوه اړخیزه اوربند ومني هغه کار چې حکومت غواړي پوه شي طالبان یوه واحده رهبري لري او که نه د اسلام آباد سره خبرې د دغې تګلارې بله برخه ده په دې اړه ویل شوي افغانستان باید پوه شي چې پاکستان ترهګرو ډلو ته پناه ورکول او د هغوی روزنه دروي او که نه د ارګ ویان صدیقي وایي دا تګلاره د سولې په مخه د حکومت د هڅو په طرز کې جوړه شوې ده د حکومت د طرحې د ملاتړ لپاره ښاغلی غني د سیاستوالو مدني ټولنو د قربانیانو د کورنیو او د ځوانو میرمنو او سړیو د استازو ګډه کوچنۍ جرګه وړاندیز کړې چې د څه کم 15 هیوادونو او ملګرو ملتونو استازي به هم پکې وي د دغې تګلارې جزئیات په داسې حال کې اعلان شوی چې ټاکل شوی وه نن د چین په پایتخت کې بین الافغاني ناسته شوې وی ارګ وایي چې د بیجینګ د ناستې د تازه نیټې تر اعلان وروسته به دغه غونډه کې د ګډون کوونکو نوملړ هم اعلان شي د ولسمشري زمانۍ ویان صدیقي وایي چې د بیجینګ غونډه د چین له لورې ځنډول شوې په قطر کې د امریکا او طالب استازو د 9 پړاوونو د ناستو ترڅنګ له څو میاشتو را په دې خوا د افغان سولې لپاره هڅې روانې وي خو د دوحې ناستې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لورې ودرول شو بلخوا په وزیرانو شورا غونډه کې د افغان حکومت اجرایه مشر عبدالله وویل چې د سولې لپاره باید له هر فرصت ګټه واخیستل شي تېره میاشت امریکا او طالب استازو اعلان وکړ چې د سولې هوکړې ته د رسیدو په حال کې دي خو وروسته له هغه چې په کابل کې د طالبانو په یو خونړي برید کې د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 تنه وژل شول د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خبرګون کې په قطر کې د افغان سولې بهیر ودراوه دغه راز په دغه طرحه کې له ګاونډیو د سیمې او اسلامي نړۍ له هیوادونو غوښتل شوي چې له طالبانو سره د سولې خبرو لپاره دویمه لاره ولټوي اروپایي ټولنه ملګري ملتونه او ځینې نور لوی سازمانونه په دغه طرحه کې د سولې د احتمالي هوکړه لیږد تضمین کوونکي وړاندې شوي دي نو ډېره مینه او مننه چې ویډیو مو سره تر پایه ولیدله تر بیا ښې چارې